سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو ښه راغلاست د ارزو د دې مهال خبرونو ته. ولسمشر غني د امریکا د ولسمشر د مرستیال سره په یوې ټلیفوني اړیکې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت اړوند خبرې وکړې. دواړو لورو په دې اړیکه کې د ترهګرو نړیوالو ترهګریزو سازمانونو او په ځانګړې توګه د داعش او القاعدې پر وړاندې له مبارزې هرکلی وکړ. مایک پنس همداشان په مسالمت‌آمیزې توګې د بلخ د مشرۍ د سکالې پر هوارولو ټینګار وکړ او مرکزي حکومت یې د عطا محمد نور سره د خبراتو له لارې د دې سکالې په هوارولو ترغیب کړی دی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت واکپال صلاح الدین رباني د بلخ د مشرۍ څانګې د ستونزې د هوارولو په موخه او د اغیزمن سیاسي ګډون اړوند د دې ستر امریکایي چارواکي له څرګندونو څخه خوښي څرګنده کړې ده. امریکا یو ځل بیا له پاکستان څخه غواړي ترڅو د ترهګرو ډلو سره د مبارزې په موخه په خپلې خاورې کې ډیری ګامونه اوچت کړي. د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلیس ویلز د پاکستان د سترو ملکي او پوځي چارواکو سره له اسلام آباد څخه غوښتنه کړې ده ترڅو په خپل قلمرو کې د ترهګریزو ډلو او په ځانګړې توګه د حقاني شبکې مخه ونیسي. میرمن ویلز تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې د سیمې د سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو په هکله د اسلام آباد ونډه رغنده او حیاتي په ګوته کړ. عبدالله په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د کابل واشنگټن ترمنځ د همکاریو د نوي میثاق په هکله خبرې اترې وکړې. په دې کتنې کې د امریکا سفیر هیله مندي ښودلې ده چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنو په ترسره کېدو سره د راتلونکي کال د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ډیری چمتووالی ونیول شي. په لا یو بل خبر له مخې عبدالله په کابل کې د بریټانیا له سفیر سره په پاکستان او افغانستان د اړیکو پر سر یا اړوند خبرې اترې وکړې. دواړو لورو همداشان ټینګار وکړ چې کابل اسلام آباد باید له اوسنیو شرایطو په ګټنې سره د ګډو مرستو او ترهګرۍ سره د مبارزې په موخه ګډ ګامونه پورته کړي. د افغانستان پر وړاندې د پاکستان ناسم سیاست د اسلام آباد د منزوي کېدو لامل به وګرځي. د پاکستان د دینی عالمانو د ټولنې مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان منزوي کېدل له لویدیځ سره د اړیکو سوړتیا نه ده بلکې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو نه لرل په ګوته کېږي. د پاکستان د عالمانو د ټولنې مشر د افغانستان اړوند د اسلام آباد د تګلارې په ناسم ګڼلو سره هغه په افغانستان کې د هند د لا ډېر نفوذ لامل ګڼلی دي او اسلام آباد پر وړاندې د واشنګټن د باور د کمیدو لامل په ګوته کوي. لږ څه وړاندې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د طالبانو جګړه جایزه ګڼلې وه. د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ په بازار کې د درې هاوان ګولیو د لګېدو له کبله 50 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د فاریاب امنیتي پازوال وایي دا پیښه تېره ورځ سهار هغه مهال رامنځته شوه چې خلک د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د مرکز په بازار کې سره راټول شوي وه. د فاریاب د پولیسو ویاند وایي چې دا هاوانونه د طالبانو له لورې ګذر شوي ول چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي او 45 تنه نور بیا ټپیان شوي دي. یک مریض آورده بودم، مریض میخواستم دکتر بردم دوا پوا گرفتم آمدم با موتر سوار میشدم یک موقع عوان آمد به منفجر شد. اینجا دیدم که هر کس مرده، هیچ کس را نمی‌آورد. هر کس داد میزنه که آی مرا بردار. یک پیش ما یک سیاسر بود این زخم شد، من خودم یک تنهایی آورده شدم. ولادیمیر پوټین به د 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو ګټونکی وي.
نوي نظر پوښتنې ښودلې دي چې د روسیې اوسنی ولسمشر په هغه ولسمشریزو ټاکنو کې چې د روان کال د مارچ میاشتې په 18 نیټې ترسره کیږي بریالی کیږي. دا نظر پوښتنه چې د ولس د لیدلورو د څیړنیز بنسټ لخوا ترسره شوې ده ځانګړې شوې ده پکې چې که چیرې په اټکلیز توګه د راتلونکو ورځو کې دا ټاکنې ترسره شي ولادیمیر پوټین کولی شي د 2.1 رایو په ګټلو سره په لومړي پړاو کې بریالی شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 18 نیټې کې د پوټین د نوماند کېدو یا ملاتړ په موخه څه د پاسه 1 میلیونه لاسلیکونه راټول شوي دي. اټکل شتون لري چې د روسیې ټاکنې د 2018 کال د 18 نیټې یعنې د 2 میاشتو راتلونکو پورې ترسره شي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیانو مو مننه. ښه ورځ ولرئ.